د وجنه حدیث کې راغلی دی د جهنم دا اور وای دومره ګرم دی وای دی جهنم الله رب العالمین ته شکایت وکړو چې اکل بعضا یا الله زما بعضی ایسه بعضی وخړلا وای الله رب العالمین دی جهنم ته ویلې چې زه ته په کال کې دوه ساګانې اخلا یو د وړ یو بل د جمی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې وړ کې دا کم تبي په دې انسانانو باندې په دې دنیا کې دا کومه ګرمي وای دا د جهنم هغه تپ ده د جهنم آساده چې جهنم دا وکي د جهنم نه د کومه ګرمي دی دنیا ته راځي دا د جهنم ګرمي ده نو دا خو د جهنم هغه تپ ده چې به موږ په ایسګانو باندې نه یخیږو په پکو باندې نه یخیږو د جهنم هغه تپ دومره ګرم دی نو د جهنم دا اور به څومره ګرمي اسې کله کله د دنیا دی اور تم لاس نیول پکار دي چې د دنیا دا اور دومره ګرم دی حدیث کې راغلی دی وای الله رب العالمین چې وای دا اور پیدا کړ د جهنم وای دای اویا درجه پیدا کړی او یې ایسه او درجه دی او اره یو درجه د بل نه سخت ده او ګرمه ده وای کله چې دا اور الله رب العالمین پیدا کړ او درجه وای د دین د یو درجه او یمه درجه دای دنیا تر اولې غلې او دانه شپې درجه ور دای کافر د پاره په جهنم کې پرې هدا جهنمی د پاره په جهنم کې دا نه شپې درجه لا پرې خېله دل به کافر له بده باندې سزا ورکړي نو دغه یو درجه دنیا تر اولې غو دغه یو درجه دومره ګرم دی چې تو ور نږدې شه چې تعالی د الله سوځي وکنه او به هغه نه شپې ته یې نو دا به څومره ګرمي ده د جهنم ور د وجه ابن رجب رحمه الله لیکلی دی وای کله چې الله رب العالمین وای دا جهنم د دې اویا درجه ور نه د یو درجه د دنیا تر اولېګه وای دا ډېر سخت او تیز اور پیدا ته نه اثر کېدله ګرم اور وای دا نو یو روایت کې راغلی چې دوه ځله او بل روایت کې راغلی چې درې ځله الله رب العالمین د دې دنیا ور راوغست او په سمندر کې درې ځله وپکا اکم تیزواله چې هغه ختم شو اسی یو تړم اور دا په پاتې شو نو دا د جهنم هغه خیرم نه د جهنم د اور او ورشه د تلاس ونیسا چې دا څومره ګرم دی به پاتې ولا د جهنم هغه نه شپې ته یې اور کم انسان چې جهنم ته لاړ کدا د یوې دقیقې د پاره لاړ او کدا د یوې ورځې د پاره لاړ او کدا د کال د پاره لاړ دا انسان تباشه هلاک شه بیړې پرګه شو دا مو وی چې یاره ایمان هورا به کېشته لا اله الا الله ویل دا او جنت ته داخلي یو کله خو به داخل شو اول به جهنم کې سوچو به کله جنت ته داخل شو دا خبره غلطه ده په جهنم کې یو سکند تیرول دا ګران کار دی چې د جهنم د سکره موري وای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې قانون بداو وای د چې بکله وای اینګر ولیدا او اینګر بدا وسمنه په دی ور کې ګرموله او به په دې چټکی باندې والا وای د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای تر مازیګر پر به وشه پروت او زوب او د څه به ویلي چې دا د جهنم د ور اخیرم نه ده او دا د وسمنه نبی ته وسمنه جوړي نو زما څومره کمزور وجود دی چې دا زما وجود به د جهنم په دې سخور کې داس وځي نو ډیر ګرم اور دی ډیر سخت اور دی دا